बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ګرانو ملګرو تاسو ته په لرن انګلیش ان پښتو چینل کې په هراله او ستړي مشوم ملګرو په نننی کلاس کې مستاسو د پاره ډېری مهمه جملې راوړي تاسو کلاس تر پایه پورې وګورئ نو ان شاء الله دا ټولې به تاسو په اسانه طریقې سره زده کړئ راځئ وخت نه خرابو خپل نننی کلاس شروع کو پهلنی سنټنس موږ سره اسده can you tell me what the time is آیا ته موږ ته ویلی شي چې څه وخت شو یعنی کوم موږ چرته د یو کس نه تپوس کو چې آیا ته موږ ته ویلی شي چې اوس څه وخت شو یعنی موږ تپوس کو د کس نه can you tell me what the time is how are you now ته اوس څنګه یې یعنی کوم موږ چرته د یو کس نه پوښتنه کوو چې ته اوس څنګه یې نو موږ ورته په انګلیش کې سمپل ویلی شو how are you now او که تاسو ورته وایئ چې څنګه یې نو سمپل ورته ویلی شي how are you can I go home early آیا زه په وخت کور ته تلی شم یعنی که موږ چېرته یو ځای ته لاړ شو موږ یو کس ته وایو چې آیا زه په کور ته په وخت باندې تلی شم یعنی زه به لږ ناوخته کېږي را باندې په ټیم به لاړ شم نو په انګلیش کې به ورته وایي can I go home early are we going for shopping today آیا نن موږ اخیستلو لپاره ځو که موږ چېرته یو کس ته وایي چې هلکه موږ آیا د هر څه اخیستلو لپاره ځو نو په انګلیش کې به وایي are we going for shopping today یعنی شاپینګ موږ څه ته وایي کله چې موږ بازار ته لاړ شو ځان له هر څه اخلو where are my shoes زما بوټان کوم ځای دي که موږ چېرته د یو کس نه د خپلو بوټانو په باره کې تپوس کوو یا که د یو بل څیز په باره کې هم تپوس کوو نو که بوټان یې موږ ورته وایو where are my shoes که چېرته بل څیز یې نو بیا به ورته وایو where are my مثال خبره clothes یعنی کپړې مې چېرته دي how are you doing یعنی که موږ چېرته یو کس ته وایي په دې باندې تاسو ته ما کلاسونه نور هم جوړ کړي چې څنګه یې نو how are you doing how are you مطلب تاسو ورته مختلف قسم تپوسونه تي کولی شئ do you recognize امجد آیا ته امجد پیژنې که موږ چېرته د یو کس نه تپوس کوو د یو بل کس په باره کې یعنی چې ته آیا هغه کس پیژنې نو په انګلیش کې به ورته وایي do you recognize امجد یعنی که بل کس ریکګنایز چې کله دا موږ څه ته وایي دا چې موږ کله د یو کس نه تپوس وکړو چې ته دا کس پیژنې او که نه do you know امجد آیا ته امجد پیژنې یعنی موږ ته داسې هم ویلی شو do you know امجد یعنی آیا ته امجد پیژنې where is the baby ماشوم چرته دی یعنی که موږ چېرته خپل کور ته لاړ شو موږ په کور کې وایي که نه چا نه تپوس وکړو چې هلکه ماشوم چرته دی نو په انګلیش کې ویلی به شو څنګه where is the baby baby چې کومه دی ورکوټي ماشوم ته وایي یعنې ستاسو په کور کې خو به واړه که نه where is the butcher shop د قصاب دکان چرته دی یعنی که تاسو چېرته بهر ملک ته لاړ شئ اول ته تاسو سره قصاب دکان نه معلومه او ته د کس نه تپوس وکړي چې قصاب دکان چرته دی نو په انګلیش کې به ورته وایي where is the butcher shop butcher وایي قصاب ته what is the news څه خبر دی که موږ چېرته د یو کس نه تپوس وکړو چې هلکه څه خبر دی یا څه خبرونه دي نو په انګلیش کې ورته ویلی شي what is the news what is this دا څه دي یعنې که موږ چېرته یو څیز نه پیژنو او موږ د یو کس نه تپوس وکړو چې دا څه دي نو په انګلیش کې به ورته وایي what is this یعنی ډېر څیزونه تاسو یې که نه مطلب تاسو یو دکان ته ورشئ یا یو بل ځای ته ورشئ او تاسو د یو کس نه تپوس وکړو چې هلکه دا څه دي تاسو یې نه پیژنئ نو په انګلیش کې ورته سمپل ویلی شئ what is this یعنی what is this why is he always angry هغه ولې همداسې په قهري که موږ چېرته د یو کس نه د بل کس په باره کې تپوس وکړو چې یعنې چې هغه ولې همداسې په قهري نو په انګلیش کې به وایي why is he always angry یعنی always موږ څه ته ویلی شو په انګلیش کې یعنی همیشه هر ټایم او angry موږ یو کس چې کله غصه یې هغې ته ویلی شو can we buy some fruit آیا موږ لږه میوه اخیستی شو نو په انګلیش کې به وایي can we buy some fruit how old are you ته ستا څومره عمر دی یعنی ته د څو کالو یې که موږ چېرته د یو کس نه د عمر په باره کې تپوس کوو نو په انګلیش کې به ورته وایي how old are you what are you doing tonight ته نن شپه څه کوې که موږ چېرته د یو کس نه تپوس وکړو چې هلکه ته به نن شپه څه کوې مطلب سټډي به کوې سبق به وایي څه به کوې کرکټ به کوې نو په انګلیش کې به ورته وایي what are you doing tonight ټونایټ څه ته وایي یعنې نن چې کومه شپه ده اوس دې ته ټونایټ وایي how much this cost د دې نرخ څومره دی که موږ چېرته د یو کس نه تپوس وکړو چې هلکه د دې څیز قیمت څومره دی how much does it cost هم ویلی شئ او how much this cost یعنې تاسو دواړه ویلی شئ یعنې چې د دې 100 روپۍ باندې د قیمت یې څومره دی
how will you go home ته به کور ته څنګه ځي. یعنی کوم موږ چېرته یو کس نه تپوس وکړو چې هلکه ته به کور ته څنګه ځي، یعنی پیدل به ځي، په ګاډي کې به ځي، نو په انګلیش کې به ورته وي how will you go home. یعنی ته به کور ته ګاډي کې ځي، پیدل به ځي، څنګه به ځي، نو په انګلیش کې به ورته وي how will you go home. how will you go home. how long it will take څومره وخت به لګي. یعنی کوم موږ چېرته د یو کس نه پوښتنه وکړو، مثال خبره تاسو اوس چېرته څه فروټ وغیره مطلب د یو ځای نه راوړئ او ته یو کس نه تپوس وکړې چې هلکه ته به دا فروټ څومره وخت کې راوړئ، نو په انګلیش کې به ورته وایې how long will it will take. how is she هغه څنګه ده. کو چېرته تاسو د یو کس نه تپوس وکړئ، موږ تپوس کوو که نه موږ هلکه مور دې څنګه ده، نو په انګلیش کې به ورته وایي how is she. کو چېرته د پلار باره کې چې تپوس کوئ نو how is he به بیا تاسو په انګلیش کې وایي. یعنې تاسو دواړه ویلی شئ، په دې باندې تاسو باندې څه پابندي نشته. ملګرو نننی کلاس زموږ پای ته ورسېدو. انشاءالله تاسو سره به په یو بل نوي کلاس کې ملاقات کیږي. تر هغې وخته پورې ما له اجازت راکئ. ما په خپلو دواګانو کې یاد ساتئ او د خپل ځان خو ډېر خیال ساتئ. او که چېرته تاسو ته په څه کې مسله نو تاسو سمپل ما ته کمنټ کوئ، انشاءالله زه به تاسو ته ریپلای هم در کوم. او که بیا چېرته ستاسو څه ټاپک نو په هغې به زه تاسو ته بېله ویډیو هم جوړوم.